یو ورځ ابو امامه الانصاري رضی الله عنه په مسجد کې ناسو بغیر د وخت د مانځنه د منځ وخت نو او دا په مسجد کې ناسو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته داخل شو او دته و فرمایل سوجدا یا ابا امامه جزتا مسجد کې انم بغیر د وخت د مانځنه د منځ وخت نه دی او ته په مسجد کې ناسي سقي سره څه خبره ده؟ نو هغه ته و فرمایل اې د الله نبی غمونو او قرضونو پریشان کړي ما غمونو او قرضونو را پسې نه خدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل زه تا داسې دعا درونه خایم چې کله ته هغه وې الله سبحانه وتعالى بستا غمونو او پریشانۍ ختم کی او قرضونه به درته ادا کی. هغه ولې نه د الله نبی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې سحر او ماخام دا دعا وایا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله زتابو پناني سم د غمونو پریشانینو نا وأعوذ بك من العجز والكسل او الله تابو پناني سما د قمقلتوبنا قمقل کومما او سستوام د سستوب نه پناني سم او واعوذ بك من الجبن والبخل یا الله زتا پوری بناني سما د بزدلتوب نه بزدل کومما والبخل او د بخیلتوب نه بخیل کومما واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال او الله زتا پوری بناني سما د غلبي د قرض نه او دغه رنګي د غلبې د خلقونه یا الله ما باندې قرض مزور ورکوا او یا الله خلق را باندې مزور ورکوا ځکه چې کله انسان باندې قرضونه زور ورشي د انسان پریشان کوي د انسان غمجن کوي. دغه صحابي فرمایي کله چې ما دا دعا شروع کړه دا دعا ما وویله الله سبحانه وتعالى زما غمونه او پریشانانه ختم کړي او قرضونه راته ادا کړه. دا رنګ یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا دعا وویله او په دې نیت باندې وویله چې قرضونه اخلاص شي نو دې قرضونه به الله سبحانه وتعالى خلاص کی اگر که د غر په اندازه ولې نه دي کې اشاره د غټوالي د قرض د چې څومره غټ قرضي او په دې نیت باندې دا دعا وویل والله ته متوجه شي نو الله سبحانه وتعالى بس تا قرضونه ختم کی. هغه دعا دا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یا الله په حلال باندې ما د حرام څخه وژغوره دا حلال مالا کفایت مالا وکړه په حلال باندې د حرامونه واغنني بفضلك عمن سواك او په خپل فضل سره می لتانه بغیر نور خلقو ته محتاج کوا.